د ځان تپوس کولی شي. وروڼه بله ورځ موږ او تاسو یوه خبره واورېده ولیده چې د عوامي نشتل پارټۍ مشر وي چې موږ ور ډولکي او د باجې چل خلکو ته ښایو وغیره وغیره د پښتون اصل مخ په خلکو ته ښایو. نو موږ خو پښتانه یو، د پښتون اصل مخ چې دی نو دا خو رباب او دوپړی او باجه نه ده او نه زما د خبرو دا مقصد دی چې زه د ډم نه مثال په طور نفرت کوم یا ډمانو ته سپک ګورم، نه، خو دا کار چې دی د پښتون دغه نه دی. او بل هغه دا خبره کړله چې ستاسو دا مذهب چې دی نو زموږ دپاره ښه نه شو. نو زموږ مذهب موږ خو مسلمانان یو که نه، لکه ښکاره خبره ده، لکه په هره خبره باندې به سوچ کوو لاله او خو د وضاحت څه به یې کوو. زه نن دا اینم چې باقاعده په ما پسې پیک ویډیوګانې جوړیږي د پارټۍ د طرف نه، مثال په طور سپورټ څوک کوي د کومه دلګانو د طرف نه، او هغه د ډمو په شکل کې پیج استعمالیږي، بربنډې ښځې دي او هغه د پردی جنۍ یا ویډیو یا تصویر د پردی لور خور او زما تصویر په د پاسه لګی چې دا د خور د مور ده. نو د هغو اصل مقصد زما د خولې بندولو دپاره داسې کوي. خو زه الحمدلله زه پښتون یم، د پښتون په معاشره کې زندگی تیروم او الحمدلله د الله د نوم نظار شم، د الله د نوم نظار شم، نور په ګوته باندې نه پټېږي تر نن تاریخه پورې چې چا هم زما د بېزتۍ کوشش کړی، الله پاک په خپله بېزته کړي. خو زه د عوامي نشتل پارټۍ د مشر ته وایم ستاسو چې دا کومه علیشه در سره ده او دا کومه د علیشه د پلار د نسکه پلار یو کومه د سونیا شاه او دا تا سپورټ کوي. او د پرون نه یو پوسټ ما ولیدو نو د دیو خو دا خیالو چې سیدولي شاه په ځان ناباندې کي چې دا په ما پسې ویډیو شو ده او دا به کنځلي. زه کوشش کوم چې زه غلطه خبره ونه کم، ځکه چې زه 2 غنټې ویډیو کوم، زما مسافر رونه پښتانه ګوري، 3 غنټې ویډیو ما کړله، د ضرورت مطابق 4 غنټې ویډیو ما کړله، زما پښتانه ورونه اوري ګوري او شیر کوي چې زما کم اصل پښتانه ورونه دي. زما 2 منټه خبره الحمدلله د قوم دپاره د معاشرې دپاره پکې خیري هغو راغستی او شیر کړی د خپلو پیجونو نه چې هغه په لکاو په میلیونونو باندې خلک ګوري. نو په دغه وجه باندې نن سبا چې کومه ناکامه کوشش تاسو کوئ چې سیدولي شاه موږ دا لالا زه پښتون یم، الحمدلله مسلمان یم، د الله د نوم نظار شم، الحمدلله د مور په غیږ کې مې تربیت شوی دی، الحمدلله که زما د فیملی په باره کې یا زما د ذات په باره کې یو سړی معلومات کوي د سړي پته د تاڼې تحصیل ګاونډ نه لګي، هر پښتون یې کولی شي. خو که یوه ډمه مثال په طور زما اختلافات کوي، یو ډم یا یو کونی او مخکې هم دغه شانتې څه کونیان تاسو په دې معاشره کې لیدلي چې هغه په خپله باندې رب العالمین بېزته کړي، یو بل په خپله یادوي. نو وروڼو دا خبرې زه نه مایند کوم، دا په دې وجه باندې کوي چې الحمدلله پښتانه د نن ورځې پورې چې کومه خبره د پاکستان دپاره کړله، د پښتنو دپاره کړله، الحمدلله په هر میدان هم کړله چې هر قسمه خبره ولاړ پیو. او تر نن تاریخه پورې دا کوشش نه دی کړی چې د خپل عالم بېزتي وکړو، د خپل قاري، د یو عام پښتون، د خپلې تورسرې خور او مور. او په دغه نظریه باندې وډم هم د خور په شان ګڼو. ولې ګڼو؟ چې منګه مثال په طور که داود شاه ته ویلي چې ته دا لور بربنډه مه ګڼوه او یا مثال په طور کمیس ور واچوه، پرتوګ ور واچوه، په حیا عزت کې، نو په لاول سر کې په دې باندې داود شاه له شکر وکړه پکار دی چې داسې یو مسلمان شته چې ما ته وایي دا لور دې پټه که، دا لور دې صحیح کار نه کوي، دا غلطه ده. که نه ما دې په دین کې پړ کې، په اسلام کې، د پښتنو په جرګه کې لالا زه خپله پړه منم. خو که دغه خبره نه یو هغه زما په پیلمۍ باندې برناقه مثال په طور الزامات پیک ویډیوګانې او په دغې وجه باندې وایي چې دا به زموږ نه خلاص شي لالا هېڅکله هم نه شي. زموږ په معاشره کې موږ داسې کارونه ولیده چې د 15 کالو د ماشومې څه زنا موږ ولیده او هغه بیا موږ ولیده چې تیزاب یې پرې واړول، هغه موږ ولیده چې په ډیرانې وارته ولي چې دا واقعیاګانې ډېرې زیاتې وشوې او دا د دې وجې نه کېږي، دا د فحاشۍ نه کېږي، دا د هغې کارونو نه کېږي چې کومه فحاشۍ ویډیوګانې زموږ معاشرې ته راځي. په دې کې ډېرې په ټیک ټاک کې داسې جنکۍ رالی چې هغه سریام د هلکانو څه ځي، سریام ویډیوګانې جوړوي، باقاعده د هغو چې کومه د ګپ شپ هغه حرکات نو هغه هم تا ته ښیي چې دا مې په دې ځای چک لګېدلی دی، دا ځای سور دی، دا سپین دی. نو لالا زمونږ همیشه دپاره د پښتون قوم دپاره خبره کړله. زه الحمدلله د پښتنو قوم چې دی نو زه قدر کوم چې په کومه ورځ باندې مالا دا وس رب العالمین دا کوي چې زه د خپل پاکستان دپاره، د خپل پښتون رور او د خپل مسلمان رور دپاره د لمن داغ جوړېږم. الله دې 15 ورځې مخکې مرګ راکوي. بقایه زه دغه ډمانو ته وایم چې زه نن سبا زما چپوالی
په څه باندې چپوالی دی چې زما الحمدلله زما د ملک قانون شته، زما د ملک ادارې شته، زما د ملک ایسای شته، زما د ملک هر هغه طریقه کار الحمدلله شته او الحمدلله لرو. نن سبا چې په افغانستان کې دا کومه څه روان دي او موږ دا کومه څه وینو، په دغې وجه باندې موږ خبره کول نه غواړو، نه راځو. چې مثال په طور زما خپل کور په خپل ورانی زه نشم سمولی، زه ګاونډي ته کنځلې کوم. نو نن سبا ډېر داسې افغانیان دي چې لالا هغه خپل وطن نشي سمولی، د وطن دپاره ښه سوچ نشي لرلی، د وطن دپاره ښه خبره نشي کولی، د امن سوچ، د اسکول له تعلیم، د ښې خبرې سوچ نشي کولی، هغه کنځلې کوي. نو په دغه وجه باندې موږ ګزاره کوو نه راځو لایب چې لالا زموږ د خولې نه غلطه خبره چاته ونوځي، د چا زړه ازار نه کړو. نور لالا چې کم د سر د دیو سربازانی هغه دې رامخې ته کېږي، خبره وسه کوو، وسم کړله په هر میدان باندې لالا. او انشاءالله په یوه خبره کې به راباندې داسې نه راځي چې موږ چاته میدان پرېږدو یا پاتې راشو. بقایا د افغانستان چې کومو خلکو موږ اختلافات کړی دی لالا، نو په هغې باندې هم زه الحمدلله په هر میدان باندې کېناستی شم. زما سه یو سړی علیم ته کینی، مولا ته کینی، که زما په ټیک ټاک کې لانجه راغله، زما څه وایس میسیجونه شته لالا، په دې وجه به راغلي چې یو سړي به A to Z زما پاکستان ته کنځلي کړي، زما جنډې ته به کنځلي کړي، زما علیم ته به کنځلي کړي، زما دین اسلام ته به کنځلي کړي، زما مذهب ته به کنځلي کړي. ډېر داسې پاکستاني دي چې هغه وایي دا داسې باتور، دا د باتورۍ خبره نه ده لالا. ته ماته خپله داسې یو کمنټس وښایه چې زما د ملک یو سړي له تا جواب ورکړی چې دا مه کوه، دا غلطي ده، یا مثال په طور په خپله یې کولی نه شي. موږ ته مې زه مسلمان یم، الحمدلله د مسلمان دپاره زموږ د رب حکمونه دي او زموږ د خوږ نبي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې به موږ زندگی تیرو. زما د خوږ نبي د حدیث مبارک دی صلی الله علیه وسلم چې کله یو انسان غلط کار کوي په لاس یې منی کا، په لاس یې نشي منی کولی، خبره ورته وکړه چې بیخي د ایمان کمزوری دی او مثال په طور لاس یې هم نشي نیوی، خبره ورته هم نشي کولی، نو میدان ځای ورته پرېږدوه، خپل لارې ته جدا که، خپل میپل ته جدا که او پړه کې ترې نفرت وکړه. دا ماته زما دین اسلام پیغام راکړی دی. بقایا د جهاد خبره چې ده په دې کې افغانیان ډېر زیات داسې دي چې دا د جهاد خبره پرې ډېره بده لګي. زه د جهاد زما د خوږ نبي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې موږ ته کم حدیث مبارک راغلی دی او پیغام چې هر کله تر هر هغه وخته پورې تا ته یهودي یا مثال په طور غیر مسلمه تا ته نقصان نه دی رسولی، ضرر نه دی رسولی، محبت وکړه، دین دعوت ورکړه چې په دین کې داخل شي. خو که ته مثال په طور ورته دا خبر هم نه کوي، هغه راځي په تا باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بربریت کوي، تا وجني او بیا ستا په ملک در داخلیږي، نو په تا باندې جهاد فرض عین دی. نن دا خلک د جهاد نه چې د انکار کوي، نو چې ته د جهاد نه انکار کوي، تا آلرډي د خپل خوږ نبي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سنتو نه انکار کوي. لالا موږ پاگلان نه یو، صحیح ده. بقایا خبره د طالب ده، موږ د طالب مرسته په دې باندې کوو لالا، موږ مسلمانان یو، موږ الحمدلله رب العالمین دنیا ته مسلمانان را لیږلي یو. طالب مجاهد د اوسه پورې د کوپر سره وجنګېد، 20 کاله وجنګېد. بقایا ټولې دنیا ته پته را چې د طالب او مجاهد نه د امریکې د راتلو نه مخکې د طالب او مجاهد حکومت و. دا نن چې کومه خلک د جزونو ته وخاته راولې د رسټونه یې مات شو، دا موږ وخېجول. ته د امریکې نه تښتې او د طالب او مجاهد نه تښتې، نو په دغه ځای کې د ایمان پته لګي، صفا خبرې کول لالا په خلکو باندې بیا بدې لګي. ته د امریکې نه داسې تښتېدلی لکه څنګه چې د طالب او مجاهد نه تښتې. تا تر اوسه پورې د امریکې د انګریز نه داسې جړلې په سرو سترګو زه افغانستان د رحیم صدیقي ته ویم وغیره وغیره مبارزو ته ویم. ته چې څنګه د طالب نه جاړې، طالب زه تا ته وایي زه امن در کوم چې ته څنګه وې، ته خپل هغه کوه، زما د طرف نه تا ته هېڅ مشکل نشتی، ته تښتېدې واپس راشه، زه تا له امن در کوم. تا ته د امن چغې وایي او ته تښتې او امریکا راغل و 20 کاله ته مړ کړې، ستا کور یې وران کو، ستا جومات یې وران کو، ستا ملک یې وران کو، ستا رور افغان یې ټوټې ټوټې کو، ستا مسلمان رور یې په داسې طریقو باندې مړ کړی دی چې قبر یې نه دی نصیب شوی او د هغه جز لکۍ پسې انخلی او ته ځې. نو زه تا ته څنګه ووایم چې ته زندهباز یې؟ زه تا ته زندهباز نه ویم، د دشمن د جز په لکۍ پسې انخلی او تښتې او طالب وایي زه محبت در کوم او هغه وجنې. نو ته په خپله د کور وړاندې لالا، ته خپل ځان په خپله باندې اصلاح وکړه، په خپل ځان باندې په خپله ته اصلاح وکړه چې زه څه کوم. او بقایا د وزیر اعظمۍ خبره شوه، نو لالا وزیر اعظم ټولې دنیا لیدلی دی، ما نه دي ویل چې تښتېدلی دی. زه ځکه نه ویم ټوله دنیا وایي چې تښتېدلی دی.
قوم ملک څوک داسې نه پرېږدي لاله د ملک سربره د خپل ملک والا څه ځان ختموي او چې زمانه داسې وزیر اعظم وتښتېد که نه دا عمران خان چې شپه ورځ وله چغې وم والله چې ما به الاول د نوم نه د نفرت انکار کړی چې ته خو زمانه وتښتېدې زه په تښتېدلي مشر باندې زه ننګ نه کوم صحیح ده زه په هغه مشر باندې ننګ کوم چې 20 کاله وجنګېږي او 20 کاله پس د 45 ملکونو نه د کفري ملکونو نه زما د اسلام د ازادۍ جنډه راوچته کي او ویر دی او د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه پې لیکي او دنیا ته وځلی مسلمان روښانه کي زه په هغه مشر ننګ کوم نو که اوس ته وایې چې دا ته مه کوه زه مسلمان یم باسیتي مسلمان زه طالب خم ویم زه اوس ولاړم یم الله پاک دې کامیاب کی اوس د طالب په شکل کې لکه منافقین چې راځي د اسلام دشمنانی د مسلمان دشمنانی د امن دشمنانی د ښه کارونو دشمنانی الله دې منافقین د مسلمان نه منځ نه ختم کي یا که په تنظیم او که بلی لاله نو کنځلې مه کوئ او دغه ډمانو ته زما را درخواست دی لاله نور په ګوته نه پټېږي الحمدلله تاڼه مې معلوم دی کله مې معلوم دی او د علي شاه د پیج نه چې کومه ویډیوګانې د کومو دلګانو په وینا باندې شیر کیږي یا پارټۍ والا یا پیج والا که تا د مور سینه راودلي او ته د مور نه شوی او ستا مور لا داسې خلک نه راغل چې مثال په طور ته د حرامي په طریقه باندې پیدا شوی او ته د اصل پلار نه پیدا او د اصل مور نه نو په علي شاه په مور باندې ما مه کنځه په خپله مخامخ راشه آنلاین چیلنج راله راکه او انشاءالله چې د پښتو په ځای مې رسه پختۍ ماتې نه کړې نو زه به د پلار زوی نه یم خو که ته داسې راځې ما په ښځو باندې کنځئ نو چې د یوې ښځې څه د خپل شي عزت نه د خپلې کونې عزت وسه نه د خپلې لور د کوناټو عزت وسه نه د یو سړي څه د خپل لور د سینو عزت نه د خپل بدن عزت وسه نه د لور د جسم عزت وسه نه د خپلې ګیرې حیا وسه نه د خپل دین اسلام قدر وسه نه د خپل خوږ نبي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د طریقو خلاف چلیږي د مسلمان په شکل کې په مسلمان باندې الزام په داسې طریقه باندې زندگی چې یو سړی تیری نو زه د هغه نه ګیله نه کوم لاله زما یو عزتمن سړی اختلافات وکړي زه به بیا ووایم چې او سید ولی شاه اوس ته یو عزتدار سړی مخې ته وردید یو پښتون یو غیرتي یو علیم یو اخونخیل سلطانخیل پیندخیل کرموخیل نواب ملک اوس په ځان باندې لږ ریسرچ وکړه د پکې فرق دی خو که هر کله په ما پسې دا د معاشرې دغه څښاک کونیان په ما پسې 2 نمبر ویډیوګانې شیر کوي او یا جوړئ نو زه راته د معاشرې کونیانو تاسو ټوله دنیا پیژني که زه څه ویم او که نه ویم خو زه صرف په دغه وجه راغلی یم چې الحمدلله زما خبره کار کوي زما خبره مشر ته رسي کشر ته رسي تر مرګه پورې به زه ستاسو خلاف اواز اوچتوم لالا موږ به په هغه خبرو باندې انشاءالله زندگی تیرو چې کومه زموږ د رب العالمین حکمونه دی او زموږ د خوږ نبي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم طریقې دي د دې نه چې خلاف هر څوک راځي زه به د خلاف یم که ته په ما پسې پیک ویډیوګانې جوړې کړې زما د اواز د ورکولو دپاره زما د جذبه کولو دپاره زما د دماغ آوټ کولو دپاره زما نه داسې خبرو راوستو چې غیر انساني نه زه به ښه پوره کوشش کوم انشاءالله ولې چې موږ به د معاشرې خدمت کوو ډېره په صحیح طریقه باندې به یې کوو نو زما هغه کونیانو ته دا خواست دی که ته د پالټۍ مشر ته په پالټۍ کې هر هغه شی ته پیج والی ته هر نمونه شیزې زما څه ته نفرت لري او یا ته افغانۍ د علي شاه مور له روپۍ ورکې او ته پې کنځلې کې نو د ښځو څه خو زه ځان نه سموم ښځه ده او زه سړی یم او هغې ته ښځه ویل د ښځو توهین دی هغې ته زه ښځه هم نه یم خره ده هغه یې وسپۍ ده نو زه د هغې څه ځان نه سموم خلک ما هم پېژني او هغه هم پېژني خو دونه راته ویم که ته د پلار نه شوی حرامي نه مخامخ را سره رابطه وکړه چې په میدان باندې وپولې کونیانو چې زه کله ستاسو نومونه یاد کړم هلته د علي شاه مور ویډیو وکړي نو وایي هوښیار له اشاره او قمقل له کوتک ولې موږ څه واړه یو موږ واښه خو نه خورو زه به صرف او صرف کوشش په زه کوم زه به د خپلې معاشرې خیال ساتم الحمدلله زما څخه خپل پښتانه مینه کوي د نورو خلکو په چینلو کې ویډیوګانې وګورئ لالا چیکې کوي د یوټوب په چینلو کې وګورئ په ټیک ټاک کې مې سپورټ ته وګورئ دا مې د فیسبوک عام آی ډي ده وړه آی ډي ده 3-4 کسان دي دلته مې سپورټ ته وګورئ پیج دې د لګانو ختم کولی چې په 3 دن کې 4 سټاره لالا دا محبت هر چاته نه میلاویږي نو په دغه وجه باندې ورونو زه به کوشش کوم چې زه به انشاءالله د خپلو دماغو اصلاح او د زړه اصلاح په خپله کوم ولي چې زما 6,000 خبرې به ما د دین او د اسلام او د تعلیم دپاره کړي د قاري او د جماعت د معاشرې دپاره هغه څوک نه رالي دلته داسې د بربڼ او بې حیا زامن دي چې زما 2 خبرې هغه راوالي
او غلطه خبره یا زما زه انسان یم په لایف کې آنلاین لګیا یم د خولې نه یوه خبره راوخیږي هغه شعر کې زما د نوم د بدنامولو دپاره نو زه هر هغه د پښتون بچي ته ویم چې لاله لاول ویډیوګانې مې ټولې واوره لاول لا باندې ښه سرچ وکړه ښه مې چیک کړه چې بیا څه قسم اعتراض یې زه منم ما پښتانه ورونو په کالونه راغستې دي خپل مسافر ورونه په وطن کې د وطن نه بهر بقایا زمونږ زیاتې ویډیوګانې په کریک الفاظو کې او په غصې کې ذکر راځي چې لالا د ملک د جانډې دشمن لا زه ګول نشم ورکولی زه ورته لالا نشم ویلی د ملک دشمن ته پلار نشم ویلی د ملک دشمن ته ورور نشم ویلی او چې یو سړی زما نه انکار کوي نو زه هغه ته هېڅکله پلار نه ویم او نه ورته ویلی شم دا مې نظریه ده لالا او څه کې کوي تر اخیره پورې به او همدغه شان به د خیره سره ولې چابیانې او د علي شامور د زما دغه پیغام دی دا کومه ویډیو چې د شیر کړله پردی تصویر دی پې لګولی دی او پردی تصویرانو څه دی بیا زما تصویر لګولی د چا به خوري مور به ډیلیټ یې کړه نه یې ډیلیټ کړه زه تاله جواب نه در کوم زه الحمدلله ما ته د خپلې فیملی د خپل ځان د خپلې محلې د خپل کلي د خپل تحصیل د خپل دیر ډیویژن الحمدلله پته ده او زه د دیر ډیویژن بچی یم او الحمدلله د دیر خلک چې دی نو ما هم پېژني زما پلار نیکه پټ پناه نه دي زما په تاڼه تحصیل کې چې تپوس کوي د میا صاحب کور کم ځای دی نو داسې په ګوته بیا راته خلک وښیي چې دغه د میا صاحب کور دی غلط کار دی کړی دی سراسر خو که ستا دا خواسي چې دا ما وکنځي دا ماته دا ووایي ما ته ځان بدي ښکاري ما چې کومه څه کړي ما ته په هغې باندې خپل ضمیر ما ملامته کوي ولې چې زه په خپل آی ډی کې د وخت مطابق ما کړي ما ډیلیټ کړي خو چې کومه نور خلک دي د خپلو پیجونو دپاره د ډالرو دپاره د یوټوب د چینلو دپاره هغو زما هغه ویډیوګانې راغستې دي او شیر کړي دي بیا یې رالي او شیر کوي نو په دغه وجه باندې زه تاله داسې جواب نه در کوم خو هسې نه دغه تصویر والا دا کوم تصویر چې دی لګولی دی په حقیقت کې د هغو فیملی ته معلومات وشي او هغه راپاسي یوه سینه سیرې دي کي بقایا ما همیشه دپاره د نرخزو سپورټ نه دی کړی ما سپورټ د آرمي کړی دی د عیسائی مې کړی دی د ادارو مې کړی دی او الحمدلله دغه ادارې به په ما باندې هم نظرثاني ساتي او زما چې کوم سړی مخالف کوي د هغې به هم نظرثاني کوي د ټولو نه غټه نظرثاني زما چې کومه طالبان ما پول بیک سپورټر د 3 نه کړی دی کالونه باسیت مسلمان او باسیت پښتون چې لاله د کوپر خلاف کم سړی جنګیږي مجاهد دی او طالب دی نو الحمدلله په غټ اکثریت کې په افغانستان کې حکومت راغلی دی نو چې کم کونی زما سره دشمني علي نو پوه شي چې ته د عیسائی هم دشمن شوې د فوج هم دشمن شوې د طالب هم دشمنې د مجاهد هم دشمنې او زه راته په واضح ټکو کې دا ویم چې سبا له بیا په ځان باندې دا ګانه نه لګې چې زما لویه ګناهداره چې پښتون یم نو چې بیا دې په ځان باندې دا ګانه نه یې لګول هغه که په دنیا په هر هغه ګوټ کې ما لا غټه مزه راکوي چې یو سړی ما مخامخ چیلنج کړي خو دا مزه رال نه راکوي چې د اوس ستا زما څه نفرت دي ته ما په ښځو باندې کنځې په ډمانو باندې کنځې او زه په دې باندې د الله شکر وباسم چې یا الله ستا شکر دی چې د واخ یوې بربنډې ښځې له چې په څو بریازرمې کو د هغې ویډیوګانې شیر کېږي د دنیا هر ګوټ ګوټ ته بربنډې په هر قسمه ژبه کې ټرانسلیټ کېږي او الحمدلله رب العالمینه چې په هغه مسلمانانو کې خو دې پیدا کړم چې یوه خبره مې ورته کړله چې مه کوئ غلط دی دا کار ناروا دی یوه ویډیو مې پسې کړله یو قدم مې ورته مخې ته ایښی یوه خبره مې ورته وررسوله باسیت مسلمان زه په دې باندې فخر کوم او کم دلګان چې ما په ښځو باندې کنځي که ستا مور خپلی او تا حرامي نه پلار دی خپلي مخامخ راسه ټپک وه که د پالټۍ په سطحی او که داسې د فونډیشن په سطحی وغیره وغیره چې ټیکان مات کو د سیرې وجنګو چې څو پخېږي بقایا د علي شامور ته زه دا ویم چې ته دا کومه څه کې زما له طرف نه تا ته هېڅ مشکله نشتي خو سبا له به دې سر جدای وجود به دې جدای د خپل زندګۍ پته به راته نه وي زه تا ته هېڅ هم نه ویم زما چې زه د چا سره محبت کوم په هغې کې به هم داسې خلک چې زما سره محبت کوي الحمدلله په هغې کې به داسې طالب وي داسې مجاهد به وي داسې په عیسائی کې یو ځواني داسې یو په فوج کې یو ځواني نو زه راته دا وایم چې هسې نه سبا له د پکې چا ایښودی او بیا وایي چې دا چا نو بیا به د چا پته نه لګي پوه شوې زه رسه ګوره د ویډیوګانو قاطع نه کوم نه رسه په ویډیوګانو کې کنځلې کوم خو دا راته ویم وایي چې څه کړې هغه به ریبې که ښه دې وکرل نو ښه به وریبې او که غلط دې وکرل نو غلط به راته میلاویږي دا مې واوره زه په تا پسې ویډیو نه کوم ما چې تاله کم پیغام درکړی باسیت مسلمان انسان پښتون
د خپل معاشرې د طرف نه او د مسلمان د طرف نه چې دا شی بربند مګړوه زمونږ معاشره خراب کړه خلک د خور او مور تمیز یې پرېښی چې دغه بربند لور دی نی دا شی بربند ګډېږي پرتوګ ور واچوه که په دې خبرو زه غلط یم د پښتون قوم هم ذمهوار یم د قاري او د مولا هم ذمهوار یم او د عالم هم ذمهوار یم او که نه ما د باندې خپل څه د راج خبره کړي نو چې بیا څه کوئ وکئ خو که د راج خبره مې نه کړه او د پرتوګ خبره مې کړي چې دا شی پټ کا او د حیا عزت ویډیوګانې کوئ د مسافرو ښځې مه کنځئ نو زه به تا پسې په ویډیوګانو ایس نه ویم وایي کله د دادا وار او کله د ابۍ د ویډیوګانو نه بغیر الحمدلله زه د خپل ځان د خپل عزت د خپل کور د خپل خاندان د خپل مرګرو د خپل دوستانو زه تپوس کولی شم زه په ځان کې طاقت لرم خو چې سبا لم بیا په ځان دا ټونز نه لګولی چې زه مالي ګناهداره چې پښتون یم طالب چې په 2 ورځو کې افغانستان اغستی شي نو طالب زما لپاره پېښور ته په 2 غنټو کې راتلی شي او ککره یې مړی شي نو دا راته ویم چې زه رسه ګپ نه لګوم زما خبرې به سیریس وي او انشاءالله ښه برابر به ښه په صحیح رزلټ باندې به زه نه دا ملک د نه باندې کوم د دې بربنډۍ نه د دې پهاشۍ نه انشاءالله د لبیک اواز د باندې اوچتوم او د خیره سره ککری د نه جدا کوم زما خو دغه مقصد دی کنځلې راته زه نه کوم ولې چې په دغه باندې خوشحالیږئ دا کم چې خنزیران رالیږي باچایي مې د نه واغستلاله د طالب نه او د مجاهد نه به تاسو وی دا پاکستان دی سوځېدی به درته مې په ټیبلو کېنول سیده زندګي تېروئ که منئ وی منئ او که نه منئ سرمنې د نه وباسي زما خبرو کولو ته ضرورت نشتی اوس مې راته سړي په کرسو کېنولي بس زما پکې ویډیو ته حاجت نشتی سیده چلیږئ سیده قانون ته برابر شئ انشاءالله د الله په امان په دې پیغام باندې به ډېر د لګان پویه شوي که پویه نه شوئ لاله هر قسمه پیغام درکولی شو په هر میدان انشاءالله